ما خیال دی محمود اثر شعر دی هغه وایي د دلاسې چې مې څوک ونه مونده د دلاسې چې مې څوک ونه مونده چې مې څوک ونه مونده لاس مې په خپله سر راښکه یاران بې ننګه شو د کوره بهر نه راوځي ځان ته په خپله تنبو وخم بهر روځم ډېر ښه دی یاره یاران بې ننګه شو د کوره بهر نه راوځي ځان ته په خپله تنبو وخم بهر روځم دا خدای خبر چې چا شعر دی هغه وایي چې هډو یارانو مې تپوس ونه که هډو یارانو مې تپوس ونه کو زما خو ورځې وشوې نه ښکارم ډېر ښکلی ډېر ښه شعر دی دا شعر څومره ښه دی چې مسافري پرېږده د عابد صاحب شعر دی مسافري پرېږده چې به مې زړه نړوي مسافري پرېږده چې به مې زړه نړوي ستا نه رخصت خو راته هم لویه لانجه پرته ده او زموږ یو ملګری زلمی شاعر دی محمد جمال هغه وایي چې خیر دی که نه شپه وکړه قربان څه پته نه لګي پاتې شوریت ده د باران څه پته نه لګي او کله راسره لاس په ګرېوان کله خوله په خوله یاره ستا د دین او د ایمان څه پته نه لګي ډېر ښه دی او غندل بابا وایي چې ما په چم کې دې کړه ټوله ورځ تېره ته پیرې که انسان یې کله یې او کله نه او کله راشي کمپیوټر ته کله لاړ شي د مزغو نه د غندل د خولې بیان کله یې او کله نه ډېر ښه دی یاره دا صابر صاحب هم داسې وایي چې ستا د مینې په نوم اوس څوم ګناهګار دی هغه ستا لیونی هغسې فدار دی ستا د مینې د جنت مې وواسي کمپیوټر که انټرنیټ که وي سی آر دی ما ته پته د زما نه قربانېږي زه یې پېژنم صابر دی زما یار دی ډېر ښه او چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل الله خو مورجانې بیا راته شروع که په سنګل الله خو او د ترقۍ دور دی هر څه په موبایل کې شته دی داسې څوک شته چې را پیدا کړي په ګوګل الله خو ډېر ښه دی دا زما شعرونه ډېر ښه دی عجزه خاطره پرېدې وایي ته به ګرځې داسې ښکلې زه به مړ یم چې مې اوس وي لږ لیدلې زه به مړ یم جنازه چې مې د کوره ګور ته واخلي ته به نه یې راوتلې زه به مړ یم خړې خاورې چې په ما باندې انبار شي هر سړی به درومې غلې زه به مړ یم زه به هېر شمه قرار مرګی ورک شه سره خاندې به ټول کلی زه به مړ یم چې په قبر مې تېرېږي خدای لپاره لږ شه ماته خپه نیولې زه به مړ یم د کاکل په خطه بند مخ کتاب کا ما خاطر په خدای سپارلې زه به مړ یم ډېر ښکلي شعرونه دې ویني ډېره مننه ډېر ښکلي قاسم په نوم باندې چې ماشوم ما په ریډیو باندې شعرونه اورېدلي وو چې دا شاعر به یې که بل به یې ما نه به شعرونه هم لږ ډېر ګډوډ کېږي او هغه و چې ځواني چې یې تېرېږي او ختمېږي نو بیا جاړي ځواني چې تېرېږي او ختمېږي نو بیا جاړي د خپلو عملونو نه یېرېږي ډېر ښه دی او د پېغلو د خندا خو دا یو څو ورځې وي ګرانه په ټول عمر پردي کور ته ودېږي نو بیا جاړي او د خان زویه بیا دې کوڅې ته لوبو له را نه شي بچې مې ستا څپلو پسې کړېږي او بیا جاړي ډېر ښه دی دا ما ډېر پخوا اورېدلي د قاسم په نوم باندې قاسم شاعر و او فطرت بونیري ویلي دا شعرونه بس هغه وخت ریډیو و که نه موږ به هم ریډیو ډېر زیات اورېدو ډېر خوند په دې ژمي کې ورته د کوټې په باندې شاعري شاید صاحب وایي د دې سړي د ولایت پته د دې نه لګي نه زما د ډېرې بېوسۍ پته د دې نه لګي هغه ته وایم قربان چې په چا زړه نڅېږي او موږ له پکار دي چې په خپله په ځان زړه اوسېږو هغه څوک نه کوو مشران چې په چا زړه نڅېږي عجزه هاشمي صاحب نه دی سید امیر قاسم هاشمي صاحب هغه شعرونه دي هغه وایي چې ما که اغوستې دي ریمنې او مخلې جامې خو دومره ده چې دا جامې دي زما خپلې جامې ما که اغوستې دي ریمنې او مخلې جامې خو دومره ده چې دا جامې دي زموږ خپلې جامې ستاسو محفل زموږ د ناستې جوګه نه دی اشنا بدې به ښکاري زموږ ځای په ځای شتېدلې جامې خلک پوهېږي تېروي ژوند د موسم په مزاج مونږ خواران خو هر وخت نشو بدلولی جامې هغوی به څنګه داغ پرېږدي په خپلو پاکو جامو چا چې مدام په خپلو اوښکو وي وینځلې جامې هغوی به څنګه داغ پرېږدي په خپلو پاکو جامو چا چې مدام په خپلو اوښکو وي وینځلې جامې
چرته چې څوک هم د کفن ټوکي په قرض اخلي هاشمي هلته به څوک څو اغوندي ښکلې جامې ډېر خیال عاجزه د سحر صاحب هغه شعرونه ته ماته بېګا سحر صاحب وایي چې د لوی وړو ننداره دې کړمه چې دې راوکتل نشه دې کړمه مخې له راغلې خو په مخه لاړې د خوشحالۍ وخت و خفه دې کړمه ډېر ښه دی مخې له راغلې خو په مخه لاړې د خوشحالۍ وخت و خفه دې کړمه زما نامه دې بیا بیا نه وه خوښه ردیف دې نه کړم قافیه دې کړمه او زه خو سهار هم شپه دې وګڼلم یاره دوکه شوې که دوکه دې کړمه ډېر ښه دی دا چې ناز کوي ادا کړي ستا خبرې د انګڼ په سر ګډا کړي ستا خبرې په دنیا کې هم هغه ګڼم خواخوږي څوک چې ما ته په بیا بیا کړي ستا خبرې او ستا خبرې مې له تا نه مرور کړي بیا مې تا سره په خوله کړي ستا خبرې دا هم د سحر صاحب شعرونه دي سحر کتوزی صاحب سحر کتوزی صاحب زما استاد و دی او بي به انشاءالله ما ته ډېرې مرستې کوي د رهنمایۍ په شکل باندې او ته چې ځان داسې په زیړ مازدیګر جوړ کړې پرې وتلو ته به خامخا انور جوړ کړې ته چې ځان داسې په زیړ مازدیګر جوړ کړې پرې وتلو ته به خامخا انور جوړ کړې یو د سترګې بل لیمه او نیغ باڼه زما یو قتل له څومره لښکر جوړ کړې دا چې زړه دې سحر یارې ته نه دی د وړې وړې خبرې نه غر جوړ کړې چې تا هم د بڼو په غشو ښکار کړی دی ټولو نه مخکې دې زما په زړه ګزار کړی دی چې اول مې ستا قد ولیده بیا مې ستا ښایست لیده ما وی که بوټي د چنار چېرته انار کړی دی چې په یو کم سلو پسې دې وکړله سلمه واده سحر په داسې وخت کې هم ستا انتظار کړی هغوی به یې پخوا کې ټول زما په شانتي وي د دې سپرلي ړومبې ګلاب به ستا په شانتي وي او غوټۍ مې د سپردو په وخت بلها ځلې لیدلې انداز یې خوب خو ستا د خندا په شانتي وي غوټۍ مې د سپردو په وخت بلها ځلې لیدلې انداز یې خوب خو ستا د خندا په شانتي وي جنت که هم زما د خوښې ماله راکوې نو یا خدای چې زما د پښتونخوا په شانتي ډېر ښه دی شاهکار صاحب قربان د وزیرستان د نومه قربان سمه ده وروره ټیک ده عاجز د دې ګني راوړی ته خو ګنټه پس په خپلو ملګرو پسې بل ځای کې کارخانو کې سمه ده چې ته نه خفه نو بس بیا ټیک دی مونږ خو ستا په سر لګیا چې ته خوشحال ته مېلمه یې موږ وجدته خیر دې کوتې دې د خیر دې کوتې د د خیاله یم چې ته خوشحاله زه خوشحاله یم له ځان نه غټې چاته نه وایم چې بیا خو پیمانه پې سبا الحان ارمانه ډېر ښکلی او شاهکار صاحب وایي که نه چې پسانده به یې هم نوم د سندرې کېښوده تمهید چې به یې کله د خبرې کېښوده دا کبر عجیزي و که عادت و د هغې چې ګل به یې اکثر د ځان نه لرې کېښوده ډېر ښه دا کبر عجیزي و که عادت و د هغې چې ګل به یې اکثر د ځان نه لرې کېښوده ډېر ښه دی او شاهکار صاحب بل دی کې داسې ارشد جان شاهکار دی ارشد جان شاهکار ډېر ښه شاعر ډېر ښه شاعر دی چې عجزه ډېره زیاته من تاسو چې د بهیرې میاشتې نه دي خاندلې دا دې نه خاندې ده چې واده کړی دی د نه خندا تلې ده هغه څوک هم بیا نشي خاندلی بیا څوک هم نشي دا رنګوټ دی دا په رنګوټیا کې د په وړومبي ځلو خانده پاسې ګوټې خو نه دي ما سینه خرابه زه ډېر نشم خاندلی بس دې کړم تو ځان له دا خېټه په څادر تړه چې خاندې پروګرام دی نو په دې وجه خېټه خو مې نه وږېږي سینه مې خوږي سینه یادې نو خېټه ورته کلکه تړه دی خندا کان به ځیم ښه دا خو دا دې لوکل ځګي دا نور مېلمانه بل ځای دي هغه چې دومره د مټې دا مټه د سیرغه د خدا مټه ده کنه نه دی خو دې خدای خو دی خو سواد ماته دا مټه ده کنه دا سواد مټه نه ده تاسو زه نه 15 منټه فاصله باندې ده موږ به دې ملکن ته زو لږ خشه یو څو منټه یو ورګه زما دا خبره واره موږ به دې ملکن ته زو دوی باغ کته زو مټې ته زی دوی دغه پیدل راغلی تاسو هغه تور گاډي د شیشې چې تور خلک چې پکې نخ پولیس لاس هم نه درکې دی ولې قانون ته نه کوي یاره السلام علیکم او تر څنګه خی ولې وزګار نه وېسو وزګار نه خو یا په خپل ډول د ځان تاوخه ستاسو ایران څخه په
څنګه دا نمبر دی بند راځي تا چاته ویلو چې د بیزو دپاره راله ویډیو وکړه دلته هغه هلک راته ټلیفون وکړو ستا نمبر به یې چېرته په ورکړي وایي چې یاره دا بیزي دي او دې خرڅوي او 3 بیزي دي که نه نو هغه ویډیو مې وکتل نو هغه ماته وویل چې رورې د ده دا نمبر خو بند راځي دا ورته چا ګپ لګولی که نه نه ما ورته مې دا بیا هلکه ګپ لګولي خو مې یو شنګ یې تېر کړی و چې یو 3 بیزې ته خرڅوم او جمع دې پی به لږ کوي خو کوي به نو څه وکړې ته ورسره رابطه وکړه که نه ښه نو ستا دا نمبر پې و که نه دا اوس چې ما میلاوه خو دا مسلسل بند راتلو که نه نو ما ورته وویل چې نمبر وله ما میلاو کړو خو بند راځي ریټ ورته څه یاد کړم چې نغد د لیسته بیا په ایزي پیسه در ولېږي دا بیزې به ورته په ایزي پیسه ولېږي دا بیزې به ورته ټي سي ایس کې کوي په ایزي پیسه به ورته ولېږي خدا په هغې کې دا نمبر و ټیک شوله او که نه هغه ماته ووي چې نمبر بند راځي که نه اواز دې پخپخې شو ته لږ سیګنل ته شه سر سنگل تک دی چرته چې کابل ته شي کابل ته نو بیا راته کې نو هلکه د دې بیزو ورته څه ووایم صحیح خبر راته وکړه چې بیا ورته ووایم چې خرڅوي که نه خرڅوي ته ورګه آواز دې کټ کېږي مړه خدای دې لیونی که بس ډېر ښه شعرونه دي وي خو شاداب وایي چې قصه ګیله ختمه شي زمونږ د منځ فاصله ختمه شي بې د یوې بوسې دې سره کړي ما نه دوه واخله چې کاته ختمه شي واو ګل کاکا د چا انتخاب شعرونه وی چې مینه کې تمه که سره ښه نه ده په شړق دې ولګي یوه ښه نه ده او که د قصې ما نه پوښتنه کوې قصه خو دا ده چې قصه ښه نه ده نور د باڼه په رنجو مه توروه د لیونو سره وسله ښه نه ده او جانان مې ناست دی د رقیب سره جوخ دی د ایشتلو خو موقع ښه نه ده ګل کاکا جانان مې ناست دی د رقیب سره جوخ دی د ایشتلو خو موقع ښه نه ده دا د ډاکټر اسرار صاحب شعرونه دي او مینه که ویره که اسره ښه نه ده دواړه دې سرو خوري یوه ښه نه ده رقیب مې ناست جانان مې ناست د رقیب سره جخت لایق ته مرګ دی خو موقع ښه نه ده مه کوه کږې خبرې څوک په دې مړ کې زمانه ښه نه ده دا مې په دغې مقطع چا مشاعرې له بوتله وایي زه هلیکاپټر به ما پسې راغلی هلیکاپټر وی هلیکاپټر ما ورته دا ولې ما ته وی چې زه به هلته یم که نه سارو سره به یم لکه زه خو دلته بازار کې خو نه یم هلته ځان له هغه ایچ جوړ کړی دی پرشي ورته کړه غټه ډبې ورته ګاګره کې ایچ جوړ کړی دی که نه نه مړه ډېر ښه ځای جوړ کړی دی دلته کې رسټ هاوس هر څه وي لکه هر څه دي ورسره او پخلی مخلی ولې څوک کوي پخلی نه دوی د تیار راځي تیار ولا راځي لکه یاره مونږ دومره راغلو چې اوس مونږ ته څوک ټلیفون د دې نه د بده ورځ خدای نه راولي پېښور ته بعدي پروګرام دی هفتې په ورځ کم هفتې د جمعې سبا جمعه ده که نه سبا جمعه بل اوس پروګرام دی هفتې په ورځ ګل په ورځ یو دی ګل په ورځ کم یو دی تاسو ټلیفون کړه هفتې په ورځ کم دی پروګرام دی پېښور کې چېرته دی نو ما ته یې ویلي درځم به نو ته هم راځې او ته راله خبره کړې ده پیلر دی صحیح ده څه در یادېږي که نه وایي څه ووایه که نه باچا خان بیا د جیله راغی که دی هغې ملګري ته ټلیفون وکړه که نه کوې ته خو رانغلې به دا مېلمانه دی د دې ځای دی
کاغه رام نشي پروا نشي 200 ملو شي نیازه کړه ور سره راوړ کړ ټلیفون ورته ورشه پردی رامات چې راځي پردی رامات نه کې کنه څه به کوم وایا ګنې له سره مو یاسر ګاډي کې بيجوي ها یاسر ګاډي ته ګاډي بس غني چپلی مړه وزادل تک د وزوانه رونه انتخاب وایو صحیح ده کنه نه ځکه لاستا واسطه دلته به صدر پسې دا کنټرول کوي ته د پدې خو پسې شروع کوم کنه دا شیرونه بوې ما د سلور خان صحیح ده په محفل کې دا یار دا بس आवाज براخري د دې ځګنه کنه و هم خو نه دي ها و هم خو نه نه وخت نشته چې आवाज صفا راخلي بل دې ویلا بو دلته پراتی نه دا دلته زکه ټیک دی دا आवाज صفا راخلي نو مو ته ټیک ته اوس आवाज بدایي بیا تاسو زمون نه ولې کې صحیح ده جس راوالي غوړي دی تا ته مونږ وی غني ور سره راوا اجي سفینه خراب ده غانې کنو غني نو ګړه و غني نو ګوړه د چې غني نو د ګوړه د کم دګی ګوړه کیسته وګنه غني مو غانې کړو کنه جس کړو یاره دا کوم پیسه ولا را جوړه لکه چې غني نشته ګوړه د کم دګی نه راغله دا چې غني سار نوي کنه نو لمبي غني زر ختم کې شربت ته جوړ کی په دا بیا غ شربت لګ ګوړه کیږي دا هم د چاوي دوی راته وی چې یاره د دوی ال ته پکلی کې دا ګوړی ونی دي دلته ونی نشته دي سو نه حالت ولاړ دي کنه تاسو کورونه سره ونه خوشته ولا ګوړې ونی نشته دي په چې دا ګوړ ونی دی دا تو هم نسی دا چې په سرلې راځي بس وي د پسرلې د مخ کې نه دا په شکال کې ګولونه کوي ها کنه په شکال کې ګولونه کوي او د جمع چې په سرلې شروع کیږي نو دې ګوړې نیولې نه بس وي است دا په مخ راوشي څنګه چې مالټې نه دي اچانه چې وي دا 2050 والا دا خبره دا خو برشتیا کیږي ترقی کوي کنه زموږ اګریکلچر هم ترقی ونکړو مکه کېله دا مغه توت ته اګریکلچر موږ سره راکړو سو یونیورسيټي اګریکلچر نه چې ته یو نوې بوټي راکړو نه چې ته بل د سیو نوې خو پروډکټس را دا څومره لاچانې دل درګه دا خو خواني دي لاچی کېله توت بګیان دا خو خواني بوټي دي لکه انګریزان چې ته وګورې کنه چاینا والا وګورې سوکو وګورې جاپان والا وګورې هر یو سیس کی ترقی کړي دا بالکل نالته یونیورسيټي پکار دي یاره نو د سیده کنه اجازه لکه وځداري د سبزی چې څومره لکه د چا سره د کانال زګي وي دوه کانال زیوي نو اغه نه خبلا رغره واسي لکه ټماټر څومره شو یا ټنډه یا بینډه یا کدوانو یا تورې په رغبانه په ډاټسنو باندې په بره باندې روان دي ګوپیانو تو ګور دا یو خلص جوړ کړي دی په بره روان ګوډو هغه په کربن گاډي کې وړه خوخاره نوري دا واورېدل نو زما خو ګرور دغه وس مخکې به مونږ اوریدل چې یاره د بهر ملکونه به یادول چې یو د مرغې په نه ملاویږي نور هر څه دلته ملاویږي خو خون پکې نه نو ته په خدای تعالی یقینو کا مونږ چې به د جوارو په دیوړه دا وطني چې کم جوار دي په دې پسې چې ته ګرځې کنه تاسو په ګرانه پیدا کیږي خدا په کم ځای کې پیدا کیږي کم ځای کې چې د لل مزمکې دي لکه د باراني نو الته کیږي نو هغه جوار چې راوړې کوړ دا چې خوري خون بدل درکې د هایبریډ چې خوري نو د دې درته اډو پته نه لکی خدا او د کانال زین هغه سومره من جوارو باسي او هغه تجربونه زمکه یا هغه یو سو من جوارو کی دا ډاکټر صاحب چې وخت بده سراج زموږ سره خپل تو همون بیانې موږ هایبریډ دومره مسالې د خپل زمکه ورکړي چې دا بیا خپل فصل هم نه کوي خدای دې وبخیا دا خبر اغم کړي ونه دا چاري موږ لرا کړی موږ ډیر شي دي ته ورته دا و ترقی خپل اچان نه دي دا چې ته ګوډي کې خا کې دي چې ته خیمه پکې کې دي چې ته بل څه چې ګوړه پکې وشي څنګه چې وخت تاجي چې خلک زما چې دا ذهن ته کوم خبر را رسیدل دلته لکه د ګوړې ونی نشته نه نشته دی ها غنیشته د ګوړې ونی نشته دی د غنو پټیشتا او پټیشتا ونه د غنو نشته دی بس دا قصه به شروع کو ها وځه نه ده کله څنګه سم پروګرام کې مرورانو ماجیګر نه ورسو کې ها دا رغه کتاب چاپ کو کاروان مومند ستړیو خان کنه تاسو مړه کوم لري خو لیوا یا هغه مونږ ډیر د ځړنه شعرونه ویلي او نو کتاب خو وستاو سره کنه اجازه او مختلف ملګرو لور کړی همام تراولې د کجمانه ملګرو غوښته کتاب ملګری غواړي ډیر کنه ډاکخانه په لار خدا بیا په ډاکخانه باندې لګي ورته او په دلته اوس په هور کې سوکي نو موږ وته یاره ری پلان کې دکان ته ورشي ډاکخانه دغه نه بچی کنه ها اوس یو سړی کراچي ته راولېګا لاهور ته راولېګا پنده ته راولېګا د دکانونو کې نه کنه دا ول زما خیال ګران چاپ کړی دی کنه سمولا ګران خبرندوی ټولنه
او کنه او کاغذ مې ورلم خلک ولې ځکه چې ګران ماته ویلي و چې یاره ښه کتاب ولا چاپ کوم ډېر ښکلی کتاب یې چاپ کړی لکه انصاف یې ورسره ډېر کړی دی په ښه کاغذ کې دی په ښه کاغذ کې دی په ښه ګته کې دی او شاعري خو هسې بس او نرخ یې ولې څو مقرر کړی دی 400 روپۍ ده خو یم چې د نرخ سره بیا ډېر انصاف کړی دی چې په ښه کاغذ کې هم دی او شاعري پکې هم ده نو پکار دی چې زموږ پښتانه خو یې واخلي یو کتاب واخلي یاره پکار ده چې کارون کتاب څوکلي چې څوک شتمني چې پیزازي به یې والي کارون ډېر غریب سړی هم دی ډېر غریب دی او دومره اخلاصمند دی هغه ورځ بله ما او یاسر تلي و او پروګرام هم ترې ریکارډ کو خو زه هغې سړي اخلاص ته و هغې سړي مینې ته حیران وم چې دومره ښه شعر لیکي او دومره عاجز خویه که نه زمونږ خو کیسې بیا نورې خو هغه ډېر عاجز خویه دی او ډېر ښه انسان دی نو پکار ده چې یاره دا وشي ته به کتاب کله چاپ کړې بس یاره دا مې تنها وایي چې کله دلته ما دا تپوس ما د هغه راکړی ما ته یې وی چې کله مې دلته یو ترک وشي که نه نوي کتاب به چاپ کوم نو خپله شاعري خو مې هم ډېره ده د کتاب نه راسره سیوا ده خو هغه نه کېږي او د وصال مازدیګر مې ډېر وړاندې کمپوز کړی دی خو بس رغه لرو که نه نو بس بیا به هغه وکړو د خیره سره یاره پکار نه ده که تا ډېرې منډې والي دي که نه او چې دې منډو له کتابي شکل ورکړي لکه د تصویر شکل ورکړی شوي ویډیوګانې شته دي خو الله دې نه کړي داسې د سوشل میډیا نه پس بل داسې یو څیز چې دې باندې خپې کړي بلکل اوس هم چې لکه د منځ نه که پیج او رغه لاړ نه د بیا په رغه باندې په میدان باندې به ایست نه خو نه ما دا کار کړی دی چې زه چېرته هم تلی یم نو ما هغه شعرونه راټول کړي دي هغه هر څه ماته یاد دي که نه نو دغه کتاب مونږ کمپوز کړی هم دی اوس صرف لکه اوس د کاروان مومند نه مونږ بل ورځ خپرونه ریکارډ کړې ده نو لکه د ده پکې پاتې دي نو هغه راته هم اسان دی د هغوی چې کومې غزلې ما انتخاب کړی وې نو ما د هر ملګري دوه غزلې راغستې دي که نه نو مونږ کمپوز کړی دی وسایل لا نه لرو نو چې وسایل پیدا شي نو دغه کتاب به چاپ کوم مواد دي راټول به کو لکه د ډېر ملګري د سید اعظم صاحب ته وګوره د هغوی په قلار باندې خو د هغوی خپله شاعري وه یا د زیار صاحب دلې که نه کلیات یې وروسته بیا چاپ شو صاحب شاه صابر صاحب کلیات وروسته چاپ شو خو زمونږ خو لکه دا کم چې ګرځېدلی یم نو زه خو دغه ما کمپوز کړی دی خپله شاعري او بیا په قلاره باندې کوو او دغه ته چاپ کوو خو د خیره سره څه نه څه وشي که نه ځکه چې بیا په دې باندې اکثره د ما شعرونه لیکنه چې غربت ورله پوره کړلې سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان له واغېستې پولې په کتابونو ډېر خیر او نیستي چې راله نه پرېږدي بلې په کتابونو ورېږي به مې خامخا ګلې په کتابونو ډېر ښه دی او چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو ډېر ښه او عجیزه دې ولس ته د کتاب ضرورت نشته پرتې دي بل ها خاورې ځای په ځای په کتابونو ډېر ښه دی ډېر د کتابونو حوالې سره شعرونه زما چې ده که د ولس په کار را نه شي نو بچي خو به پولې والي که نه چې زاړه شي انشاءالله دغه کتاب به زه چاپ کوم د خیر دغه خو کمپوز دی تیار پروت دی د وصال مازدیګر او خپل کتاب د شاعري دا په قلار شي خو دغه ته اوړم به کوم دغه چاپ کوم چې څه نه څه قصه راټوله کړم ستا ژوند داسې په منډه سره ډیوټۍ مصروفیاتي ستا ادبي وي که نه نو بل یار عاجز اوس په کتاب باندې خرچه هم ډېره زیاته راغلې او بیا زموږ پښتانه एकदम پی ډي اف ته واړي او کنه نو پی ډي اف ته کنه ګیلمن وزیر کتاب راغی په سبا له باندې لا غواړي ځان شو او په یو ګروپ کې اډ و پای کې چې میسج وکړي چې ګیلمن وزیر کتاب پی ډي اف کې شته 10 چارو لګا ما کتاب پی ډي اف ته اړو بیا مې کس په میسج وکړ مې کته مونږ یو کنه په دې باندې ما نه غری روان دي لکه خلک اخلي کنه زه په ډیوټي ما نور مې کشرغه نو چې دوه کتاب خاصه به دوه کتاب کې ما 350 روپۍ دي نو په هغه داله ولګان دوره خبر برابر کیږي نو مې لا پی ډي اف ته ما اړه کته تاسو حقیقت کې مطلب لستون کې په 300 روپۍ حواله ده کچې نو دا د کاروان مومند کتاب بل ور چاپ شوی دی او نن سحر مې او پوسټ کتو یو بل ملګری ته ویلي دی چې کاروان مومند دا کتاب سړیو خان کدر سره پی ډي اف کې دا راته لګراولېږه سوچ کوله نو لکه دا خو د کاروان مومند سره د شاعر ملګری سره زیاتې دي چې ته اوس په پی ډي اف اوس داسې وي چې یو ویب سایټ لی ورکړي وي او دې ته بیا د هغې نه وګوري او د هغې نه صحیح انکم راځي او دغه شاعر لی ورکړي نو ټیک دی که نه هغه شپېرونه کړي دي او دومره په بلاو کلونو باندې رغه دی او بیا کتاب شاعري خو د میاشتو دی باندې کلونه تیریږي شل کال چې د شاعري کې یو کتاب بچا او هغه دی بل ورسره دا بیا خلک میسج کې راته پی ډي اف کې لکه مطلب میسج کې راته راولېږه پیسې خو پرې ده هغه شوګیري به ته میسج کې لېږي شوګیري راته په میسج کې راولېږه دا خبره خو ده که نه کټ شو ده
هغه سیرمنګل صاحب څنګه وایي چې د سترګو رب کې سړی بوزي له وختونو شاته خدای د چې سوي د دې ځینې تصویرونو شاته چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته وزګار نه شوم خدای دې ما مړ کړي د نورو کتابونو شاته نو دا اینې دا بس لکه اوس دا د کتابونو په حواله باندې هغه نو په کار ده چې لکه ملګری وګوري وای اخلي وی ګوري اولې واخلي او وی وګوري چې په میسج کې دا نه وای چې شوګیری راته په میسج کې راولېګا دا خبره ټیک نه دي کنه وقار پروګرام کې ناسیو او تاسو ته صحیح دی پروګرام اوس موږ ریکارډ کړی بس په الیکس راټولې ښه صحیح دی ټیک دی صحیح دی ټیک دی وقار ما وی راغه دی نه د موږ ملګری کې کټ وقار نو مې ها او دوی ورور دی ویس بهار دی ها دا لری ملکونو کې موږ له نوم نه راځي هغه هغه په یو طریقه بل طریقه سوري په هغه نو منو کې یورپ ته اوس هم د یورپ ته چوس او یورپ کې کوم دی بیا مالا خو دې چا لا سره کنه موږ ته لا بس د کوم موبایل دا راوه چا به دې لا سره کنه نو ما به دا ګوته وکته دا ګوته پټرول سي سورې وي نو اکثر به ما ته پیسو ما چې دې ته خو نه شم لاس کولې سره ګوته چې څنګه دي کنه اکثر والله چې ما به خلکو ته درو به مې ما ته کیمرا کې په کیمرا کې راته کیمرا لګېدلې ده او ګدان سره پروتي اثر ورو زبانه پټېږم او چې سالي دوله درځم خو بده خبره ده ما چې نه ما چې په کوم پیسو وروړي په دې بس مطلب مور لا خویان درونو د سولې کې بدا غټه خبره ده مړ هلته ژوند بلا ګران دی او دا خلک چې تللی د خپل بچي پرېښودي دي مور او پلار یې پرېښودي خویندې ورونه غم ښادي او زه دا څنګه چې وایي که نه زه دغه په 2013 کې دوبۍ ته ملګرو سره تلیم که نه خدای تعالی یقین وکړه د وزیرستان یو هلک و که نه پهلوان چندکي و هغه چې زه ولیدلم اوس هم د هغه زما خبرې نه هېرېږي هغه داسې رغه راغی که نه او کلکه غاړه یې راکړله ما ته یې وي هېڅ را سره نشته دی خو یو دا مټ یې داسې کوي یو ډراپ وینه دله در کومه اورې او زما سره نور هېڅ نشته اورې او یاره ما د هغې سړي سترګو ته کتله د هغه نه هغه مینه نه ده دا خلک وایي ساسي او د هغه بهېدله سمه د هغه نه مینه ما ورته ویم بس ستا دا مینه نه ده دا زما دپاره ډېره ده ما ته وایي نه که نه زما به سود راشي چې ته زما نه ډراپ وینه واخلې زه به اکثر چې هوټل ته ملګرو بوتلم که نه چا بیخي زما به ډېر قدر وکړ روټۍ به راباندې وخوړه مطلب کله به راله کمرې ته راولېږله دې وایي چې جاوید شاه درمان او ستا کتاب مې په کار مې چې سید صاحب ته ووایي چې ته ورته ووایه ما ته چې کوم قاضي اعظم ورکوي چې دې ورته ووایي بس بیا هر چاله ورکوي او بس پیسې به درکړو کتابونه وله ورکوي حاجي ډېر مهرباني دا زموږ ملګری سیدان دی هغه ته ما یې زه به له پیسې پکې در کوم دا کتابونه شپقه درته ما څوک وغواړي دی به په کومه طریقه وړم هغه وایي چې دا به د ما د بااعزاز خبرې چې ستاسو زه خدمت وکړم او زه به یې مطلب د هر څومره مال پکې مزدوري مه راکوه ډېر ښه وایي زما شکر ګزاره کېږي نو د درمانو زما کتاب پکه وه دواړه هلته پراته دي بارمل تېرېږي او سړی سبا ځي بارمل ته اوس دا اوس چې وړلو الکتریک ټیپونو اوس